السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه غواړم چې د 12 ټولګي په نمایندګۍ خبرې وکړم. الحمدلله موږ په الکلیم خصوصي ښوونځي کې 9 نفر زده کوونکي وو چې اوس د 12 ټولګي څخه فارغېږو او په یو ځای تر دغه ځایه راورسېدو. او زه د 12 ټولګي په نمایندګۍ د الکلیم خصوصي ښوونځي له ادارې له استادانو او له مدیرانو او سرمعلمانو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې هغه څه چې د 1403 کال لپاره ضرور و هغه یې موږ ته ورسول او هغه څه چې باید شوي وای هغه یې موږ ته وکړل. زه غواړم چې د یو څو یادونه تاسو ته وکړم. دوی موږ لپاره په 1403 کال کې د کانکور آمادګي چولې وه په لاره. هغې د کانکور لپاره یې موږ پوره آماده کړو. تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو ځل د 12 کالو مزل پای ته رسول او د هغې وروسته څه مهم دي او څه باید وشي هغوی دې موږ ته په لاره باندې کانکور آمادګي واچوله. اول یې په 12 سیم کې هغه څه ضرور ویې کړل او بل یې آمادګي په لاره واچوله د کانکور لپاره یې آماده کړو. او بل د اسمبلۍ پر مهال دیني مضامین موږ ته تدریس کړل. هغه د لمانځه کتاب د قرآن ترجمه تاسو په عمل کې ولیدل چې څوک په انګلیسي ترجمه په انګلیسي وکړه او چا په پښتو وکړه. په څو ژبو دې وکولی شول چې موږ ته یې ترجمه وړاندې کړه. او زه د الکریم خصوصي ښوونځي څخه د 12 ټولګي په نمایندګي ډېره زیاته مننه کوم. او بله کارنامه چې د الکریم خصوصي ښوونځی لري هغه دا ده چې د خوست په ټولو لیسو او حتی د افغانستان په ټولو مکاتبو کې به دا کار نه وي موجود. هغه دا کار دی چې کله د الکریم خصوصي ښوونځی امتحان اخلي، امتحان وروسته نتایج جوړوي، نتایج نه وروسته خپلې پرچې شاګردانو ته ورکوي چې شاګردان خپلې پرچې وګوري چې دوی سره زیاتی نه وي شوی، دوی حق نه وي ضایع شوی. او ټولو والدینو ته معلومه ده، ټولو محترمو والدینو ته معلومه ده چې دا د الکریم خصوصي ښوونځي اداره هېڅکله د شاګرد حق نه خوري، د دوی حق نه خوړل کېږي. نو تاسو والدینو څخه هم هیله کوو چې خپل ماشومان مو دلته راولېږئ او د خپلو ګرانو والدینو څخه هم غوښتنه دا ده چې د خپلو ماشومانو په حق کې ظلم ونه کړئ، زیاتی ونه کړئ. زیاتره والدین چې د خپلو ماشومانو حق یې نه دی ادا کړی، دوی هېڅکله الکریم خصوصي ښوونځي ته د خپل شاګرد د پوښتنې لپاره نه دی راغلي، پوښتنه یې نه ده کړې چې ما شاګرد چېرته ځي، چېرته درس وایي، له کور نه ولې پارک ته ځي، مکتب ته ځي، کوم ځای ته روان دی. زیاتره والدین دې پوښتنه نه ده کړې. او ځینې به وایي چې موږ مسافر یو، موږ نه شو کولی چې دې پلټنه وکړو. خو تاسو نه موږ هیله کوو چې د الکریم خصوصي ښوونځي د مسینجر ګروپ، د واټساپ ګروپ دا په دلته جوړ کړی دی. تاسو په هغې کې پوښتنه وکړئ. که چېرته مسافر وئ ته کولی شئ خپل بچي پوښتنه وکړئ. ادارې سره په اړیکه کې چې زما بچی چېرته دی، چېرته ځي، څه کوي، کوم کار پسې روان دی، ته باید پوښتنه وکړئ له ادارې څخه. انشاءالله تعالی تاسو شاګردانو حق به نه خوړل کېږي، خو هغه څه چې تاسو ته ضرور دي تاسو یې باید وکړئ. تاسو باید د خپل والد د خپل بچي پوښتنه وکړئ چې ما بچی څه کوي. او په وروستیو کې د تاسو ټولو قدرمنو او د الکریم خصوصي ښوونځي د ادارې د استادانو څخه زیاته مننه کوم. او له دوی څخه د 12 ټولګي په نمایندګۍ زه غوښتنه کوم چې ګران استادان د 12 ټولګي ټولو فارغینو ته بخشش وکړي، ځکه د یوه ستړي کېدونکې سلسله ده چې دا کې کېدای شي کومه زیاتی شوې یا کومه تیزه خبره شوې. موږ دوی ته ټولو ته بخشش کوو، له دوی څخه هیله کوو چې موږ ته بخشش وکړي. له توجه څخه مو یوه اسلامي نړۍ مننه.